په یو حدیث کې یو دعا راغلی ده، او والله العظیم، فالله قسم، هر هغه انسان چې هغه په غمونو او پریشانو کې راګیر دی او د حل لار ورته نه ده معلومه، په مشکلاتو کې راګیر دی او د حل لار ورته نه ده معلومه، دغه دعا په یقین سره ووایي، الله پاک به د ده غمونه او پریشانۍ او مشکلات ختم کړي، او الله پاک به د ده د غمونو په ځای باندې ده له خوشحالۍ ورکړي. او دا حدیث امام احمد رحمه الله راوړی صحیح حدیث دی په روایت د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه. وعن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما اصاب احدا قط هم ولا حزن، کوم انسان ته چې غم یا پریشانی ورسیږي او فقال به دا سړی دا دعا وغواړي چې اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. دا دعا وغواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا اذهب الله همه وحزنه، الله پاک به د ټول غمونه او پریشانۍ ختمې کړي، و ابدله مکانه فرحا، او د دې غمونو او مشکلاتو او پریشانو په ځای باندې به الله پاک په ده باندې خوشحالۍ نه راولي.